ګرانو مینوالو، د مۍ په 22 نیټه د شروع په ورځ کال 2024 ښاغلي طیب الله خان ټلیفون راوکړو، وی چې د ښاغلي نورالامین یوسفزي صاحب پوښتنې نه ځو. مې ولې نه ځو؟ نو چونکې دغه ورځ باندې د اکیډمي ادبیات پاکستان کې یو غیر رسمي پروګرام وي چې باتیں اور کتابیں، مکالمې پکې او داسې دغه پروګرام نه وي. نو بس ما ورته ویل چې زه اکیډمۍ کې یم او بس راشه. نو چار دې ښه وي. هغه راغی، ښاغلی ملک شیر علم خان مومند ورسره و، او بل هغه یو زوی ډېر نیازبین برهان هغه ورسره هم و. موږ لاړو نورالامین صاحب تپوس له زمین صاحب چې تاسو پېژنئ، شاعري په دغونه نه ښکاره کوي، شاعر هم دی او جدید افسانه نګار او بیا د افسانې سره هغه د پښتون کلچر، دود، دستور او پښتون دانش چې کوم اجتماعي شعور دی د پښتنو، هغې باندې دوه کتابونه او داسې نوی کتاب اقبال او افغان، ډېر ښه کتاب دی. نو دغه یې هم شرینو په دې موږ هغه چاپ موږ ترې راپرزو کړو، ساعت ورسره کېناستو، د هغه د بیمارۍ ورته بابل رحمن صاحب خبرې وکړو او دعا مو وکړه چې خدای پاک دې هغه له روغه سټه ورکړي. ولې چې زموږ پښتنې ټولنې ته د نورالامین یوسفزي په څېر چې ډېرې وسیع مطالعې لري او بیا فصیح البیان هم دی، هغه په تقریرونه خطابت کې هم ډېر زیات فصیح او بلیغ دی او خلک یې خوښوي. او دغه مطالعې چې کوم دی، نو خدای پاک له ذهن داسې ورکړی دی چې روغ روغ کتابونه ورته یاد وي او حواله هم ورکړي. نو الله دې راته ډېر جوړ کړي. زه مننه کوم د طیب الله خان چې هغه ماته دا وسیله جوړه کړه، د هغه په وجه باندې موږ د خپل ورور، خپل یار، خپل دوست نورالامین یوسفزي له ورسېدو او هغه مو ولیدو. دعا مو ده چې الله پاک دې روغ جوړ او سلامت کړي او انشاءالله یي به، ځکه چې موږ ته په خبرو کې وویل چې زموږ ورېره خپله لور یې یادوله چې راته ویل چې بابا مخکې به کوږ کوږ وي، اوس له خیره چې نن نیغ شو. مې چې او دې نیغېدو دپاره خو موږ سخت او تکلیف تېر کړو. نو بس تاسو ورته هم دعا کوئ، موږ هم ورته دعا کوو چې خدای پاک یې راته روغ جوړ سلامت کړي. ډېره ډېره مننه. آمین آمین. دی وایي چې په دویمه هفته کې به راځي، په هغې کې زموږ نن دی ورځې پاتې. نو بیا اوس چې دی نو زه واک کوم د ورځې 3 ځله او واک کې چې دی نو زه تقریباً 14 چکر وکړم، خو دې ځای کې مې لږ درد معلومه کېږي. نو دې ورو په دې نېټ وکتل، هغې ویل چې یاره دا ویل داسې به ولاړ شي.